السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو ملګرو هر غلاس د لیکچر نمبر 24 ته په دغه لیکچر کې ملګرو موږ تاسو د نتورک باره کې لکه بیسیک وایو نتورک څه دی او لینکس کې موږ څنګه نتورک څخه استفاده کول شو او بیسیک ټرمینالوجیز په موږ ریلیټډ ټو نتورک سټډي کوو وایو دلته چې مثال موږ خپل ماشین ته آی پی څنګه اساین کولی شو او همداشان موږ خپل ګیټ وی لینکس سیستم کې څنګه اساین کولی شو که تاسو ملګرو وینډوز کې لیدلی بیا تاسو راځئ وینډوز کې چې کله تاسو آی پی خپل سیستم ته اساین کوئ نو دلته تاسو راځئ نتورک شیرینګ سنټر ته او دلته موږ چینج اډاپټر سیټینګ کلیک وکړو نو دلته تاسو ګرافیک ډیر اسانۍ سره کولی شئ زیاتره ملګري به تاسو لیدلی وي یو منټ زه راشم ملګرو چینج اډاپټر اپشن کې ګورئ ملګرو دا زموږ سره انټرنیټ ده دا زموږ سره د وای فای دا سره د وی ار لخوا راغلی دی نو تاسو که چېرته د خپل انټرنیټ یا انایسي ته آی پی اساین کوئ د باندې کلیک کوئ پراپرټیز ته راځئ نو دا زموږ سره په وینډوز کې آی پی ورژن 4 ټي سی پي آی پي ته راشئ نو دلته تاسو کولی شئ خپل آی پي څنګه کوئ اساین کړئ دلته دغه د ډي سی پي لپاره ده نو په لینکس کې څه ډول کولی شو خپل سیستم ته آی پي اساین کړو او بیسیک ټرمینالوجیز that can be used in Linux related to network د بیسیک هغه کوم اساسي موضوعات چې په لینکس کې استفاده کیږي د نتورک باندې هغه باندې ان شاء الله موږ تاسو خبرې وکړو زه راځم ملګرو خپل سلایډ ته لومړنی باید تاسو په شبکه باندې پوه شئ نتورک څه ته ویل کېږي د سره بالرډي تاسو بلد یاست بیا موږ بریف اوورview دلته کوو نو پرابلم just it is for main overview a network is a simple group of network or devices that are connected together so that can share information and resources with each other ملګرو که تاسو نتورک باندې نه پوهېږئ تاسو کوشش وکړئ سینې ولا کور کوي تاسو سره ډېر ځکه چې موږ سره لینکس چې دی دا نتورک اپریټنګ سیسټم دی نتورک بیس په شبکه کې استفاده کېږي نو نتورک چې دا یو ګروپ اف کمپیوټر ده کمپیوټر نتورک is a group of computer which are connected together and share resources information یو کمپیوټر نتورک کې جو ډیوایسونه یو د بل سره کنیکټ وي هغه یو د بل سره انفارمیشن شیر کوي ریسورسز نه معنا هارډویر یا سافټویر موږ ټول ته نتورک ویل کېږي یو څو کمپیوټر یو د بل سره وصل شي خپل منځ کې انفارمیشن یا معلومات شیر کوي یو کمپیوټر نتورک ویل کېږي مثال په ډول تاسو یو دفتر کې یو څو کمپیوټر د بل سره وصل کړي وي نو هغه یو د بل سره ډیټا شیر کوي ریسورس شیر کوي یو نتورک ویل کېږي کمپیوټر یا موږ سره مثال انټرنیټ دا هم یو انټرنیټ تاسو دا موږ سره وین کې راځي that connection is called a network internet हम सर ये network का network का network सर तीन network terms you must understand IP address हम करो तो सुबह IP address already तो क्लियर करना पड़ेगा no IP address is the internet protocol address ना दा राखल شوی دا لکه یو unique identification په network device ورکړي IP address main goal دا چې یو device په network کې هغه identify کوي لکه مثال په تور کتا سو یو تاسو یو څوک خطر لګی کنه نو هغه تاسو د خپل کور ادرس ورکوي نو هغه بیا تاسو کور ادرس پیدا کوي هغه په اساس تاسو کور ته خطر رسیدي په نتورک کې یو ډیوایس بل ډیوایس سره کمیونیکیشن کول غواړي هغه د آی پی ادرس په اساس کیږي چې هغه باید یو آی پی ادرس ولري هغه آی پی ادرس په اساس هغه ته ډیټا لګل کیږي نو آی پی ادرس یو یونیک نمبر دا چې یو ډیوایس ته ورکوي د پته چې د بل ډیوایس سره کمیونیکیشن تر سره کړي جسٹ از یور هاوس هاز ا یونیک نمبر یا مطلب تاسو کور هم یو یونیک نمبر لري هر کور نمبر 1 2 لیټر کن فایند یو تاسو ته کوم خاص وی ډیر په اسانۍ سره کول شي په نتورک هم د سمال غوړي ار ډیوایس یو څنګه یونیک آیډنټیفیکیشن نمبر لري چې هغه بل ډیوایس ته ولې شي پیدا کوي کمیونیکیشن یا که تاسو لاندې مثال مونږ په دې ور سره یو څه دوه ساتل شته چې موږ سره کې تاسو کې تاسو سینې لیول جوړ هغه ته ډېر فوش یا ادرس کلاس از پرایویټ ان پبلک کلاسز یې موږ سره او همداشان تاسو به ا کلاس بی کلاس سی کلاس ډي کلاس او ای کلاس د څه خاطر استفاده کوي ټول باندې موږ دلته خالي بریک اوور ویکو سبنیټ ماسته موږ د یو ادرس او نتورک نه هاوس پرشن هي مثال د یو ادرس دا نتورک یا شبکه څو یو ادرس دا څو هاوس پرشن یا څو نتورک پرشن دی دا موږ سره ډبل د ډیوال تاسو لیکل شي یا تاسو لیکل شي /24 لیکل نو دا موږ سره سبنیټ ماسته چې دا موږ سره د سی کلاس خپل ګرو ډیفالټ کې دا ډیفالټ کې تاسو مثال درکړم چې غواړئ چې تاسو یو کور کې یو چا سره انسایډ خبرې وکړئ دا تاسو خپل کور ته خپل خبرې کوي بیا تاسو ضرورت نشته چې تاسو بیا تاسو غواړئ بیا سره چا سره خبرې کوي تاسو به کور صاحب مین اصلي دروازه باندې وځي هغه سره کمیونیکیشن کوي په نتورک کې هم داسې کپل لوکل کې موږ کمیونیکیشن کوو صحیح ملګری هیڅ پرابلم نشته کې موږ ضرورت نشته موږ واس په لوکل کې کمیونیکیشن کوو نو ډیوایس سره هغه خپل ماسه کمیونیکیشن کوي چې دوی وړي انټرنیټ یا بل نتورک لاشي دوی لپاره ګیټ وی ته ضرورت دی چې ډیوایس وړي چې په اوټ سایډ باندې کمیونیکیشن نو موږ هغه ډیوایس ګیټ وی اساین کوو ګیټ وی مونږ کې هغه داسې دا ډول سره چې وان هغه د ایزي انډرستانډینګ لپاره استفاده کیږي डी एन एस द डोमेन नेम सिस्टम دا ډیر غټ ابراډ ټاپک دا چې موږ سره آی پی نیم دا او نیم آی پی ته چینج کیږي چې تاسو تاسو په موبایل کې وګورئ سیمپل موږ ته کله موږ نمبر یې سب کړی هغه ته موږ غنلې کو نمبر چې یو چاته موږ ځن کوو چې تر راشو موږ نمبر ولیکو بیا هغه سرچ کړو موږ دغه نوم لیکلی اتومات ډول دغه نمبر راځي سیم ټو سیم डी एन एस هم داسې کیږي چې تاسو په ګوګل کې یا کروم کې تاسو ولیکئ هغه چې www.google.com نو دې تر شا یو آی پی ادرس کار تاسو کړی نو هغه آی پی ادرس ته چینج کیږي هغه لار چې موږ هغه ویب سټ را لوډ کیږي یا مثال په تور ځل کوم چې www.azdu.com چې موږ ولیکلو د azdu لاندې یو آی پی ادرس کار کوي دا نیم چې واو آی پی ادرس موږ را لوډ شو د डी एन एस کار دا چې دا ان شاء الله تاسو په نتورک کې په ډیټیل سره وایي او موږ سره د کمانډ डी एन एस سرور دا د ګل डी एन एस سرور دا تاسو کول شئ په डी एन एस سرور کې تاسو دا راکې بنس نو موږ डी एन एस باندې شو موږ دا د په خاطر وایو دا ګیټ وی وایو डी एन एस اوس الته خپل سیستم د डी एन एस اساین کوم تاسو په وایي डी एन एस چي دا یا مثلا ځای کې ادرس اساین کوم تاسو الریډي ګیټ وی باندې डी एन एस باندې یا ادرس باندې ان اس چې نتورک انټرفیس کارت تاسو ملګرو د خپل کمپیوټر چې د انټرنیټ سره وصلوي دا د ان اس په تور یادې نتورک انټرفیس کارت کله تاسو غواړئ خپل کمپیوټر د شبکې سره یا د نتورک سره وصل کړئ دا د ان اس په واسطه تاسو سره کولای شئ نو ان اس چې دا د this is the physical hardware inside your computer that connect it to the network تاسو د نتورک سره وصلوي تاسو
تاسو کله چې بل مې دل RJ55 کنیکټ کړه تاسو واچ خپل کمپیوټر کې دا NIC د سیده مګر NIC موږ سره ډرایو سي وایرلیس NIC دی بیا موږ سره بل چې فزیکل NIC دی نو هغه تاسو ان شاء الله نتورک کې حالت کولای کور کوي دا چې تاسو الریډي پیګا او لینکس چې دا کوم نتورک انټرفیس کارت دی یا انټرنیټ 0 یا NS دا په ډول سره پای چې دا ډول خلک کیږي دا ډول نه یا د ویلن 0 دا اکثر وخت کال NS کې ودرې کیږي لو باک انټرفیس په دې ډول سره NS کې خلک کیږي تاسو کتل چې خپل NS یا نتورک انټرفیس کارت په دې ډول سره NS معلوم کړئ او ملګرو بل موږ سره نیکسټ چې دا هاو ټو ویو نتورک انټرفیس د نتورک انټرفیس څنګه کېدلی شو راځئ تاسو ته زه اوس پریکټیکلی وکړم ملګرو زه به راشم بل سیسټم ما رالوډ کړی دی ملګرو دلته انشاءالله ملګرو کلاس که وږ شولو بخښنه کوئ ځکه چې مخته مونږ ډېر غلروټو زه کوشش وکړم چې تیز کار وکړم نو مونږ پوه شولو چې خپله انټرفیس کارت څنګه په مختلفو طریقو تاسو کتلی شئ ملګرو یو خبره بل هم منشن کوم زه چې د لیټسټ ورژن استفاده کوم د ریډ هارټ چې کوم 9.6 ورژن دی اوس 9.10 هم راوتلی دی تاسو کوشش وکړئ لیټسټ ورژنو کې کار وکړئ تاسو ځانونه باید اپډیټ کړئ نه اولډ ورژنو کې ځکه چې هغلته طریقه یو ډول وي دلته لیټسټ ورژن کې بله طریقه وي نو هغې سره بیا لږ کمپلیټ کوي تاسو په راتلونکي کې په یو اداره کې کار کوئ یا خپل لیټسټ ورژن کې کار کوئ تاسو په اولډ ورژن کې زده کړی وي هغه دلته سپورټیبل نه وي نو بیا تاسو هغلته کنفلیکټر سي هغه بیا ډېر کنفیوز کېږئ چې موږ دا کمانډ زده نه دی کمانډ صحیح وي خو هلته تاسو په اولډ ورژن کې یو شانتې وي دلته په لیټسټ ورژن کې تاسو ځانونه باید اپډیټ کړئ موږ که لیټسټ ورژن کمانډ استفاده کوو زیاتره کمانډ اولډ کې کار کوي خو د لیټسټ ورژن کې چې کوم کمانډ کار کوي هغه په اولډ کې کوي او اولډ کې چې کوم ځینې کمانډس دي هغه بیا لیټسټ ورژنو کې هغه سپورټ لږ څه سټاپینګ کوي که نه نو موږ لکه IP ادرس چې اساین کوو اولډ ورژن کې یو ډول اساین کېږي دلته بل ډول نو ما کتلی دی چې کړي دي ملګرو نو د نوي ورژن کې هم په اولډ کې سپورټ دی هم په نوي کې او په اولډ ورژن کې چې کوم تاسو IP ادرس یا نور اکټیویټیز تاسو سره کوئ لیټسټ ورژن کې چې هغه لږ ډېر څه کنفلیکټ ولې هلته بیا نه کېږي نو زه راځم ملګرو تاسو کولی شئ چې ایف کنفیګ په ترو هم خپل نتورک انټرفیس کارت وګورئ نو تاسو کتلی شئ ما سره نتورک انټرفیس کارت دوه دي یو NIC ده یو لوپ بیک انټرفیس ده NS 160 چې دا د زما نتورک انټرفیس کارت دی د IP ادرس چې د 192.168 دغه ټین دا موږ سره چې ده IP ادرس ده او دا موږ سره سبنیټ ماسک او دا دلته په تاسو زرا شم ډیفالت ګیټ وی وخه ډیفالت ګیټ وی دلته نه ویل کی ان شاء الله موږ به بل کمان سره چک کوو نو دا طریقه دا یو چې ایف کنفیګ سره وکسای بل تاسو IP.DD ولیکئ تاسو کتلی شئ چې دا موږ سره نتورک انټرفیس کارت یو دغه دی یو تاسو کتلی شئ NMCLI سره هم چک کړئ NMCLI نتورک مینجمنټ دلته کتلی شئ دلته NS کنیکټډ او دلته موږ سره اوس IP ورژن پورټ ډیفالت او دا موږ سره چې د ملګرو څه شولای موږ IP ادرس دغه دی ګورئ ملګرو دا موږ IP ادرس دی او دا زموږ سره چې دا ډیفالت ګیټ وی ده صحیح ده ملګرو موږ ډیفالت ګیټ وی چې ده ډیفالت وی صحیح ده دا موږ سره ډیفالت ګیټ وی ده نو دا طریقې دي تاسو کتلی شئ یا تاسو سمپلی IP.A ولیکئ هم کار کوي که IP.DD ولیکئ هم کار کوي نو د دغې لانډ شارټ فارم چې دی دا IP.A دی صحیح ده مختلفو طریقې تاسو کتلی شئ هغه چیک کوي نو دغه موږ سره د انټرفیس چیکینګ و او دلته لیکل دي ویو اونلی ون انټرفیس که چېرته تاسو یوې انټرفیس کتل غواړئ نو هغه بیا سره کانته کېږي ورته ولیکه IP.ADD شو ولیکه او تاسو د انټرفیس نیم ورته ورکړئ نو دغه ما NS 160 ورته ولیکلو ماته یوازې دغه انټرفیس معلومات ورکړه وګورئ ما سره لوپ بیک انټرفیس نه که تاسو سره نور انټرفیس راغلی وي هغه به هم تاسو ته شو کړي نو د دغه انټرفیس هغه دلته تاسو ته ښیي چې دغه IP چې دا اوس به موږ IP هم اساین کړو دغه الریډي ما اساین کړې ده نو دلته به راشو دغه موږ سره سټیپ کور شولو دا هم کور شولو ویب راوټینګ یا ډیفالت ګیټ وی هم تاسو ته وښیله IP راوټ چې تاسو ولیکئ هم تاسو ته ښیي یا NMCLI سره هم کولی شئ که زه ولیکم IP راوټ ولیکم په دې سره هم موږ ته چې ښیي ډیفالت ګیټ وی دا موږ سره ډیفالت ګیټ وی دی د دغې ماشین یا د دې ډیوایس اوس که دا په آوټ سایډ کې کمیونیکیشن کول غواړي نو دا په دې کې IP یا د دې ډیفالت ګیټ وی په ترو به بل نیټورک ته ځي خو ملګرو تاسو NMCLI هم تاسو وښیلو دلته تاسو کتلی شئ NMCLI کې تاسو ته ډیفالت ګیټ وی ښیي صحیح نو دا طریقې دي تاسو کولی شئ دې نه استفاده وکړئ وبښئ ملګرو دلته یو څه ستونزه شوله چې څنګه شولو 1 منټ
سلودنی سره وتر کې 10.2 دا زما چې پی دا ښه زلته وګورم 2 کوټه ان آی پی راوټ هلته ماته چې وخیل آی پی راوټ کې ماته چې وخیل حمل ګورم دغه دلته زه لږ کوشم ماشي که دلته یې مونږ ته ډیفالټ ګیټوې غلط راکړی د ریزلټ خو دغه مونږ سره ډیفالټ ګیټوې باندې هم تاسو پوه شول اوس دغه وایو ملګرو چې آی پی ادرس مونږ هلته الریډي اساین دي اوس به تاسو آی پی ادرس څنګه اساین کوئ ډېر غدي په نوټ کې ما لیکل دي که چېرته تاسو ډیفالټ ګیټوې کسئ ډیفالټ وی ته تاسو ګورئ نو تاسو ته به هلته ډیفالټ وی هغه تاسو چې دي هغه تاسو ډیفالټ ګیټوې ده بل چې شو ال کنیکشن پروفایل که تاسو ټول کنیکشن ښایي صحیح ده ملګرو کله چې ډیوایس آی پی اساین کېږي په دوه ډولو یو سټیټیک وي بل موږ سره د ډي سی پي له لارې وي سټیټیک تاسو مینولي اساین کوئ یو ډیوایس بل د ډي سی پي په تھرو یا ډاینامیکلی چې اساین کېږي یو سرور موږ په نیټورک کې کنفیګر کوو هغه سرور یې برته اساین کوي موږ نه اساین کوو نو که تاسو ګوره چې ملګرو موږ سره د اوس د ډیوایس د سټیټ څه ډول دی دا مینول دی که سټیټیک ده نو سټیټیک ده یا اټو ده یا ډي سی پي له لارې زما ډیوایس چې دی اوس فلحال د ډي سی پي سرور نه آی پي اخلي ان ام سی الای کنیکشن او شو وهم نو تاسو ته به ټول هغه پروفایل وښایي چې د تاسو ډیوایس چې دی دا اوس آی پي ورژن 4 ادرس اخلي دغه مینول خلاتو کې ده یا مثال تاسو په چې کې ده دا هم سره غو خالو ان ام سی کنیکشن سره ان اس خي انټرنیټ ان اس ډیوایس دلته زول کوم ان ام سی لای کنیکشن ان اس شو ان اس یو سلش پته دا کوم سي دا مې ولیکلو اوس کتل چې موږ دا ان اس یو سلش پته دا انټرفیس دی دا انټرفیس د دې کې هغه سټیټ کوم ډول دی اټو دی د ډي سی پي نه پی اخلي یا سټیټیک ډول موږ ورته اساین کړی تاسو لاندې سکرول کوئ لاندې ځئ دلته به تاسو آی پی ورژن 4 وچیک کړئ دا ډي ان اس هر څه چې کولی شئ تاسو ته یوازې آی پی ښیم آی پی ورژن 4 ډاټ میتود چې دی میتود یې اټو دی مطلب دا د ډي سی پي نه آی پی اخلي اوس دا مینول ته موږ څنګه چینج کوو مطلب موږ مینولي څنګه آی پی ورته اساین کولی شو نو زه به یې تاسو اوس پریکټیکلي وکړم ښه ملګرو تاسو راشه کلیر کړم دا زه او دلته ولیکم ان ام سی لای کنیکشن به ولیکئ سیده کنیکشن ان اس کنیکشن ماډیفای اف ان اس د کمانډ الته ما سره سلایډ کې شته ان ام سی لای کنیکشن ته ماډیفای کوم تغیرات په کوم انټرفیس کې نیټورک انټرفیس کې دی ان اس یو سرور شته کې آی پی ورژن 4 سیده آی پی ورژن 4 ډاټ IP version 4 dot method وګورئ ملګرو دلته ما سره اوس شیر کوي دلته لیکل دي اټو ډیسیبل لینک لوکل مینوال شیر اټو نه مطلب دا د ډي سی پي نه زما چې د کوم انټرفیس یا ډي سی پي نه اخلي دا چې بای ډیفالټ دی اوس به زه چېشته واړم مینوال ته به یې واړم زه به ورته ولیکم چې مینوال دا ما انټر کړلو چې شولو request failed to connection is here that's why latest others are rocked ha the word sara sudo akaran ji da ki sawai as a clear command better avada sawai command ki failed to modify connection is a method manual require at least one address or rep همال ګر مونږ باید دلته چې ورکو یا آی پی ادرس ورکو مونږ چې مینوال تاړو مونږ باید ورته چې ورکو مینوال میکړلو آی پی ورژن 4 ولیکئ سیده آی پی ورژن 4 ډاټ ادرس ولیکئ سی چې ولیکئ ادرس اوس زه مینوالي دا آی پی اساین کوم مخکې د ډي سی پي نه سیده زه ورته 10.0.0.1 سیده دا مو ورته چیک کړله دا مو ورته آی پی اساین کړله /8 سیده تاسو ورسره سی آی ډي آر یا کوم چې دی هغه ورسره وکاروئ تاسو بیا چیک کړئ دا انټر کړئ چې انټر مو کړله اوس مینوالي موږ خپل ډیوایس چې وکړله آی پی اساین کړله اوس که ان ام سی لای کنیکشن و شو کا ماته ان اس یو سل شپیته نو موږ به اوس هغه کوم آی پی ورژن 4 میتود چې دی
هغه به چیش ته چینج شوی وي هغه به مینوال ته چینج شوی. ګورئ ملګرو موږ سره هغه میتود چې دی اوس دا ډي سی پي نه پی نه اخلي ځکه چې ما مینوالي ورته اساین کړې ده. اوس که تاسو آی پی کتل غواړئ نو تاسو خالي ایف کنفیګ ولیکئ نو سټیل هغه آی پی لري. صحیح ده ملګرو. نو دلته دغه کنفلیکټ ستونزې راځي چې تاسو آی پی هلته کسې ما آی پی اساین کړله خپل ډیوایس 10.0.0.1 مې اساین کړله خو چونکې آی پی سټیل اوس دلته هغه پخوانی آی پي د ډي سی پي له لخوا چې کوم اساین شوی ده هغه شتون لري. نو دې لپاره به تاسو چې وکړئ د خپل انټرفیس به یو وارې ډاون کړئ بیا به آپ کړئ چې تر څو د کې موډیفیکیشن راشي. NNCLI کنیکشن آف ډاون کې ملګرو اف خدای ډاون دا طریقه ده څه ډول خپل ډاون ENS د انټرفیس نو ورک انټر کړئ دا ته وایي چې سکسسفولي ډي اکټیویټډ بیا ورته راشي دا ځکه یو ورته ولیکئ چې اف بیرته اف کړئ. نو دا موږ سره چې شولو دا بیرته اف شولو. که زه اوس کلیر کم اف کنفیګ ووایم نو تاسو کتلی شئ ملګرو چې موږ سره آی پي چې دا 10.0.1 ته څنګه شوې ده تبدیل شوې ده. بله طریقه یې هم شته چې وی آی ولیکئ /etc ته لاړ شئ او نیټورک مینیجر او دلته تاسو ورته سیستم کنیکشن او داسې لاړ شئ پس ENS کنیکشن او دا چیک کړئ. وی آی نه زه به یې کیټ کړم. صحیح ده دلته رابینه نه کېږم نه زه به کیټ کړم چې ما ته وښایه چې آیا آی پي اساین شوی دی که نه. کیټ فرمیشن ډینای وایي زه به روټ پریویلیج واخلم سوډو به ورسره وکاروم. نو تاسو کتلی شئ ملګرو آی پي ورژن 4 کوم 10.0.0.1 څنګه شوی دی دلته اساین شوی ده. نو دا د آی پي ادرس اساینینګ و. نو دلته زه بیا کمانډ راوړم چې تاسو ته بیا یو وارې صحیح تشریح کړم. ګورئ ملګرو سوډو NNCLI کنیکشن ماډیفای کنیکشن کې تغیرات راوړم په کوم کنیکشن یا کوم انټرفیس کې ENS یو سره آی پي ورژن 4 میتود مونږه آی پي ورژن 6 نه اساین کړو آی پي ورژن 4 میتود مینوال هغه میتود څنګه کا سټي مینوال ته واړه مونږ اټو نو ورته انتخابو. آی پي ورژن 4 ادرس اساین کوم دا ادرس ورته اساین کړئ انټر کړئ. صحیح ده. نو تاسو بیا به چې وکړئ دې نه وروسته چې دام ترسره کړلو تاسو به یو وارې راشئ د خپل انټرفیس په ډاون او اپ کې داسې طریقه ده چې NNCLI کنیکشن اپ ډاون کوي بیا ډاون او بیا چې انټرفیس نو ورکړئ. سي دا چې ډاون شولو بیا یې ورته چې کوئ راشئ اپ کوئ. سي دا چې اپ کړلو نو تاسو سره به اوس آی پي څنګه شوی وي اساین شوي دی طریقه وه. صحیح ده ملګرو دا د آی پي اساینینګ طریقه وه. NNCLI connection show NNCLI devices لاره هم کتلی شئ. که زه ولیکم NNCLI device status ماته وښایه نو دا کمانډ تاسو ته device status ښیي چې د انټرنیټ چې دی دغه اوس ډي اکټیویټډ دلته لیکل دی چې کنیکټډ مطلب فعال دی او دا د کنیکشن نوم دی او دلته تاسو ته ډیوایس ښیي. موږ سره دا ډیوایسز دي که نه انټرفیسز چې دا ورچوال دي. صحیح ده. دغه کمانډ نیم پوه شولای او NNCLI کنیکشن شو تاسو ته همدا واله چې کله تاسو د یو انټرفیس په باره کې هغه ډیټیل خاص پر انټرفیس په باره کې معلومات کتل غواړئ NNCLI کنیکشن شو کنیکشن شو کا ENS یو سل شپېته هغه انټرفیس تاسو ته مې دا کمانډ الریډي وکړلو چې تاسو دغه هغه وکړئ. اوس تاسو کتلی شئ هلته آی پي ورژن 4 کوم غچې دی میتود هغه مینول ده او دلته که تاسو راشئ آی پي ادرس تاسو ښیي چې مثال تاسو آی پي ادرس دی بله طریقه هم تاسو کتلی شئ. دلته که زه راشم لاندې آی پي ورژن 6 کوم آی پي ورژن 6 کوم هغه چې دی موږ سره آی پي ادرس خو دوه ډوله دي یو آی پي ورژن 4 دی هغه هم اټو د ډي سی پي نه آی پي اخلي. نو صحیح ده دا معلومات تاسو دلته چک کولی شئ. زه دا کلیر کم سټیپ بای سټیپ کمانډ پسې ملګرو موږ ځو ډیوایس کنیکشن شو بل ته زه راشم اساینینګ سټیټیک آی پي ادرس مې تاسو ته وښیلو ملګرو چې څنګه سټیټیکلی موږ آی پي ډیوایس اساین کړو په لینکس انوایرمنټ کې. نو دا طریقه وه ایزي طریقه ده د تر ټولو لیټسټ ورژن طریقه ده. مختلفو طریقو تاسو کولی شئ. زه بله طریقه تاسو ته وښیم ملګرو دلته کسې زه خپل ډیوایس راغلم زه د ایف کنفیګ په ترو هم خپل هغه چې کتلی شم خپل انټرفیس کتلی شم چې دا زیاتره کارېږي او ایف کنفیګ مې ولیکلو زه ورته انټرفیس نوم ENS یو سلو شپېته. صحیح دا مې ورته ولیکلو 192.168.0.1. صحیح او دا تاسو ملګرو کوشش وکړئ چې کې بند کړئ سټرینګ کې بند کړئ ورته. صحیح او دلته ورته ولیکئ /24 دا انټر کړئ.
permission not permitted نو زین الله ریګولر یوزر د عمره واک صلاحیت نه لري چې ډیوایس آی پی اساین کی اوس که زه اف کنفیګ کم نو ما سره آی پی څنګه شوی دا چینج شوی ملګرو دا شوی دا ټیمپورری دا دا ملګرو موقتی وه لپاره اوس دا آی پی اساین شوی دا اوس دغه ډیوایس په دغه آی پی په اساس د بل ډیوایس سره کمیونیکیشن کوي خو زه چې څنګه دا ډیوایس ریبوټ کم نو بیا به څنګه شي د ډیوایس آی پی به چینج شي وي هغه آی پی ته راغلی بیا نو دا موږ سره ټیمپورری دی یوازې که تاسو په موقتی ډول ډیوایس آی پی اساین کوئ نو تاسو د دې کمانډ څخه استفاده کولی شئ د اف کنفیګ په واسطه هم تاسو کولی شئ ډیوایس آی پی که دا ما ریبوټ کړلو زه ریبوټ کوم نه چې بیا رن کېږي ډېر ټایم نه تاسو خپله کوشش وکړئ داسې آی پی اساین کړئ د دې کمانډ په تھرو داسې سي اف کنفیګ انس یو سل شپېته دغه انټرفیس آی پی اساین کوم نو دا غوښتل سره آی پی دا چې انټرنل آی پی دا اساین شي او چې ریبوټ یې کوي سیستم زه ورته ریبوټ ولیکم نو دا بیرته آی پی لر شوی هغه من آی پی ورته اساین شي نو دا بل طریقه وا سټیټیک ډول چې موږ اساین کوو تاسو کوشش وکړئ ته نوٹ مالکل ملګرو په ریډ هارټ لینکس کې چې دا ان ام سلای یا ان ام ټي یو بل ملګرو تاسو کولای شئ ګرافیک لاره هم تاسو وکړئ ولیکئ ان ام ټي یو آی سیدا ان ام ټي یو آی مچ ولیکړ تاسو د ګرافیک ډول یا چیدر کوي یا انټرفیس در کوي نو تاسو دلته راشئ چې وکړئ ډیټ کنیکشن باندې کلیک وکړئ کوم کنیکشن د ما سره یو انټرفیس دی یوازې دی باندې کلیک وکړئ چې انټر کړئ چې انټر مو کړلو دلته تاسو ګورئ ملګرو زه دلته راشم دا په دې ډول سره وي سیده زه اوس راغلم ما دلته ښایي چې آی پی ورژن 4 آی پی اساین کوي که آی پی ورژن 6 زه ورته وایم چې آی پی ورژن 4 نو زه به راشم آی پی ورژن 4 ته د ایرو کې په کیبورډ کې ټاپ باټم ان لیفټ رایټ دغه ایرو کې نه تاسو استفاده کولی شئ زه مینول ته راغلم انټر مې کړلو دلته تاسو ورته ډیسیبل کوئ دغه انټرفیس د آی پی نه اساین کوي اټومیټیک دی لینک لوکل د خپل کمپیوټر یا مینول زه ورته یم چې مینولی آی پی اساین کوم مینول خو راشه اوس ما تشریح وکړه نو دغه آی پی ورته اساین شوي ده دغه زه ورته وایم چې دا ما ورته اساین کوه چې ورته که دا ورته ټوکه صحیح دا مې ورته ټو کړله او اوس راشه چې وکئ د هایډ کې بیرته چې هایډ مو کړله ورشئ چېرته تاسو راشئ اوکې باندې کلیک وکئ او چې وکئ راشئ اوکې باندې مو چې کلیک وکړلو دا اوکې شولو صحیح چې اوکې شولو زه لاندې راشم اوکې صحیح ده دلته اوس چې اگزیټ کېږي لاندې راشه دلته اگزیټ باندې کلیک وکړه د انټرفیس نوم هم چینج کولی شئ ملګرو دا انټرفیس ان اس یو سلو درې دېرش ورته ورکړم صحیح ده یو سلو شپېته ما ورته خپله یو سلو شپېته اساین کړی صحیح ده ملګرو تاسو کولی شئ دا ورته سیټ اپ کړئ او ډیفالټ ګیټ وی هم تاسو ورته خیالی شئ ملګرو صحیح ده دا موږ سره ګرافیک ډول ده که تاسو د سی ال آی څخه ډېره خو زه ملګرو تاسو ته ریکمنډ کوم چې تاسو سی ال آی کې کار وکړئ تر څو بلد شئ خو تاسو سی ال آی چې هغه ډېر ډي ان ایس سرور هم ورته سرچ ډومین او مختلف ډوله معلومات د ځای نه څنګه کولی شئ اوکې کړم او زه به اوس څنګه دې څه اگزیټ شم اگزیټ ډې ډیلی بیک صحیح او دلته چې کوم کویټ بشم صحیح ده بیک ته راشئ کویټ شي صحیح ده ډیټ کنیکشن همغه زه کویټ شولم کلیر کم اف کنفیګ کم تاسو کتلی شئ چې موږ سره آی پی دا زه چې اوس ریبوټ کم دا سیسټم دا خو ما ورته اساین کړله دا چې زه اوس ریبوټ کم نو دغه آی پی به څنګه شوي وي لړ شوي هغه چې موږ هلته ورته اساین کړه هغه به راغلي صحیح ده ښه دغه طریقه نیم پوه شولی د ان ام ټي یو په واسطه چې مخکې روان دی ما سلایډ کې چولی دی تاسو ورته فایند یور انټرفیس نیم تاسو آی پی لینک په واسطه هم تاسو کولی شئ چې وکړئ د خپل انټرفیس نیم پیدا کړئ اف کنفیګ یا آی پی لینک شو دلته تاسو ولیکئ آی پی لینک او شو که ماته انټر کړه تاسو کتلی شئ دا هغه ده مختلفې طریقې دي ملګرو خو زه چې ډېره استفاده کوم اف کنفیګ د صحیح ده اف کنفیګ ان ام سی ال آی دا دوه ان ام سی ال آی که مونږ ته معلومات ورکوي نو تاسو کتلی شئ د ان ام سی ال آی په واسطه ومکسئ چې تاسو د انټرفیس چې دا د ان ایس یو سلو شپېته دا اف دی که ډاون دی که زه اوس دغه ان ام سی ال آی کنیکشن ان ایس کنیکشن ډاون کړم صحیح ده ډاون ان ایس یو سلو شپېته دا مې ډاون کړلو ان ام سی ال آی نه تاسو اوس کتلی شئ دا ډاون دی که ان دی دلته ان ایس دلته ډسکنیکټډ ښایي آی پی ادرس معلومات نه راکړي که بیرته یې اف کوئ تاسو چې ولیکئ دغې کمانډ نه راشئ لاندې ورته اف ولیکئ صحیح ده دلته دا بیرته فعال شي ان ام سی ال آی ولیکئ تاسو سره بیرته د هغه راغلی صحیح ده یوه طریقه ده
خیره د ملګرو ریکارډ چې زیات اوږد نه شي چې بیا ډېر لینتي کېږي ستونزه جوړوي. خاص سیټ آی پي ادرس مې درته وښایلو ان ام سیلای کنیکشن موډیفای انټرفیس نه ولیکئ پی ورژن 4 ادرس ولیکئ دا طریقه ده. دې ډول تاسو خپل انټرفیس کتلی شئ چې انټرفیس به ول چیک کړئ چې کوم انټرفیس لرو هغلته بیا انټرفیس نیم لیکئ دلته په دې څخه کې صحیح ده. څنګه چې وایي اخته تاسو ورته یې نس یو سل شپېته لیکئ تاسو به خپل انټرفیس چیک کړئ په دې طریقه چې موږ سره د انټرفیس نیم څه دی اف کانفیګ آی پی لینک یا دلته ورته ولیکئ ان ام سی لای صحیح ده چې ان ام سی لای او ول ولیکئ زه تاسو ته د یور فایند انټرفیس نیم چې کتلی شئ آی پی ای یا آی پی ای ډي ډي هم لیکلی شئ مختلفې طریقې دي صحیح ده ملګرو نو د هغه تاسو کتلی شئ دې نه استفاده وکړئ. ښه دغه سیټ کې پی هم درته وښیله سیټ د ډیفالټ ګیټوې څنګه اساین کولی شو نو زه به راشم نو ان ام سیلای موږ اوس ګیټوې اساین کوو موږ خپله ګیټوې چې ګورو آی پی راوټ ولیکئ تاسو ګیټوې چې د آی پی راوټ ډیفالټ یا آی پی راوټ کوم ځای کې دا یو څه ډیوایس ان ام سیلای ولیکم ان ام سیلای آی پی راوټ موږ سره ملګرو بیخي ډیفالټ ګیټوې شته نه صحیح ده ډیفالټ ګیټوې ځکه چې ما مینول واخیستو مخکې خو موږ د ډي سی پي نه ډیفالټ ګیټوې اخیستې وه نو اوس به موږ چې وکړو ډیفالټ ګیټوې اساین کړو ان ام سیلای کنیکشن موډیفای ENS یو سل شپېته آی پی ورژن 4 ډاټ ګیټوې ورته ولیکئ ګیټوې ایز ا کمانډ چې کم کنیکشن موډیفای آی پی ورژن 4 ګیټوې یو سل دوی طریقه ده خو نو پوهېږم څه ګیټوې ماته زه ټاپ بټن پریس کوم آی پی ورژن 4 IP version for gateway for method manual way gussa IP version 4 dot gateway yow 10.0.0 dot shay warta salmi kralla no problem da gaza enter kawam اوس څنګه شولو دا اساین شولو زه ان ام سی لای وایم یا اف ان ام سی لای کنیکشن چک کړئ تاسو او ډیفالټ ګیټوې موږ سره اوس هم نه دی راغلی زه به دا یو وارې چک کړم د هغه انټرفیس په یو وارې ډاون آف کړم ENS زه ورته ان ام سی لای کنیکشن ډاون ENS یو سلوش ENS دغه ډاون کا بیرته یې تاسو چې کوئ آف کړئ اوس تاسو ان ام سی لای چک کړئ چې تاسو سره ګیټوې راغله که نه ګورئ ملګرو مونږ ګیټوې څنګه کړله ساین په دې طریقه ده دلته ما سره لږ څه غیر راغلی د کمانډ کې هیر تاسو دلته ورته آی پی ورژن 4 ګیټوې زه ورته سوري بهانه غواړم آی پی ورژن 4 ډاټ میتود اول میتود ورته انتخاب کړئ چې مینوال موږ اساین کوو مینوال آی پی ورژن 4 ډاټ ګیټوې دا تاسو ورته ګیټوې که تاسو هغه ډبل کوډ کې ونه لیکم څه ستونزه نه درکېږي دا یې ګیټوې وه او بل به راشو موږ چې مخکې څه لرو ان ام سیلای کنیکشن موډیفای نس آی پی ور ډي NS هم تاسو ورته کولی شئ سمپل هغه طریقه ده تاسو ورته هغه طریقه آی پی ورژن 4 ډاټ میتود ولیکئ میتود مینوال صحیح ده او ما نه ریکارډ لیندې کېږي ملګرو تاسو دا خپله چک کړئ ډي NS په موږ ډیوایس چې خپل ډي NS کوم سیټ کوو هغه دا ډي NS سیټ آی پی میتود ټو مینوال هم تاسو ان ام سیلای کنیکشن موډیفای NS آی پی ورژن 4 ډاټ میتود که چېرته تاسو غواړئ چې سټیټیک آی پی اساین کړئ والي مینوال ته واړوئ صحیح ده مینوال ته مو چې واړوله نو تاسو دغه بیا بای ډیفالټ د میتود از آټو دا بای ډیفالټ میتود وي د هغه ډیوایس کې دا آټو وي دا موږ مینوال ته اړوو چې کله سټیټیک آی پی اساین کوو صحیح ده که چېرته تاسو ډیوایس آی پی اساین کوئ هغه نه اساین کېدله نو تاسو هغې میتود ګورئ لاړ به شئ ان ام سیلای کنیکشن دا مې طریقه درته وښایله چې څنګه به خپل د انټرفیس میتود ګورو ان ام سیلای کنیکشن شو ENS یو سل شپېته دای طریقه ده تاسو به وګورئ چې آټو دی کا چې ده هغه مینوال ده خو ما اوس مینوال کړی دی که آټو ولو تاسو به یې مینوال ته واړوئ
دغه موږ سره طریقه و دا ټول کمانډز ملګرو تاسو په یو لاین کې هم څنګه کولی شئ دا طریقه و چې مینول ډاون bring down in off the connection کلم چې آی پی اساین کله اول به چیک ډاون کوي بیا به اف کوي سیده او دا ویریفیکیشن دا آی پی ادرس د مخکې وکړلو دلته کویک ټیپ لیکل یو کن کمباین all setting in one single in insulai command تاسو کولی شئ دا ټول کمانډونه په یو سنگل کمانډ کې ولیکئ شئ دا طریقه ده in insulai connection modify ins یو سره شپېته داسې تاسو ورسره سلش واچوئ زه به دا کمانډ راکپي کړم سمپلی چې به وکړم کپي به یې کړم هلته موږ سره لیکلو نه کنټرول سی کپي مې کړلو خپل ډیوایس کې به یې ورته پیسټ کړم سي NNCLI connection modify in slash backward slash forward slash په چې کوم موږ سره forward slash ده دا به واچوئ IP version پورا ادرس ورته IP دار ساين کوم ګیټوي دی ورته داغه وي DNS دی داغه وي IP version پور ډاټ میثود چې دی دا دی چې وي مینول وي زه دا انټر کوم نو ENS دا یو سل درې درش نه دی داغه موږ سره چې دا ENS یو سل شپېته ده سي یو سل شپېته سي انټر کړئ نو دا ما ټول کمانډونه په یو سنگل کمانډ کې تر سره کړل NNCLI connection modify NS IP version 4 ادرس دی داغه وي صحیح ګیټوي دی ورته داغه وي ګیټوي دی داغه وي او همداش خمل غرو یو کالو بخنه کوي دلته براشم ټول سنگل کمانډ کې تر سره کړل سي ما ورته DNS او همداشن ورته ګیټوي او همداشن ورته میثود می ورته مینوال دا ټول په یو کمانډ تاسو د دې په ځای چې ټول جلا ولیکئ او اف NNCLI لیکم NNCLI تاسو اوس کتلی شئ دلته سره هغه چې دی 2 اف سره ګیټوي چې د 100 ته مونږ هلته ورته څه انتخاب کړی ده اوس تاسو انټرفیس ډاون اپ کړئ NNCLI connection ENS ورته ولیکئ connection ډاون چې کوي ENS ورته ولیکئ اوس یې بیرته اپ کړئ سي نو تاسو سره به هغه کوم چینجز چې مونږ راوستلي وو هغه ورته اپلای شوي وي NNCLI تاسو اوس کتلی شئ چې مونږ سره DNS هم سیټ شولو صحیح دلته کتلی شئ ډیفالټ ګیټوي هم هغه ته چینج شوي ده دا مونږ سره IP ده دا مونږ سره DNS ده تاسو کتلی شئ چې دا مونږ ټول یو سنګل کمانډ کې ترسره کړل دا طریقه ده سنګل کمانډ بیا یې نه وروسته دغه ENS دا هم په یو کمانډ کې ترسره کولی شئ سي دا تاسو چې اپ او ډاون په یو وار ترسره کوئ زه به تاسو اینڈ د لاجیکل اپریټر د تاسو دا وکاروئ NNCLI connection ډاون ENS یم انټرفیس نمبر کوي بیا اینڈ NNCLI یو پرته ډاون کا بیا اف بیا چیک اپ کا یو کمانډ ماته ایرر راکوي ځکه چې ما انټرفیس نه مرته غلط لیکل تاسو دی باندې کلیر شي وي ځهان نمبر ګرانه خبر نه دی ملګرو تاسو مې NMTU وخایلو چې ویژوال ټولز دی assigning appearance using NMTU چې دا یو ویژوال چې د انټرفیس ته انسټډ اف ټایپینګ کمانډ تاسو په کولی شئ چې نیټورک منیجر ټیکسټ یوزر انټرفیس دا ابریویشن دی مخففات دي دا ډېر فرینډلی ده تاسو ته یو وینیو ایډیټ کنیکشن ته به راشئ پریس انټر به کوئ هلته به تاسو خپل انټرفیس انتخاب کړئ انټر به کوئ ورژن 4 کنیکشن ته ولاړ شئ اټومیټک یا مینوال ته به یې واړوئ سیده IP ورژن 4 ادرس به ورته دا ورکړئ دا ټوله طریقه ما سره چې کله بیک ته به لاړ شئ کویډ به شئ وګوزئ بیا به راشئ نه وروسته به NNCLI کنیکشن اپ ENS ډاون اپ به کوئ بیرته به IP څنګه شوي چینج شوي DHCP لارې هم څنګه کولی شئ که تاسو DHCP نه ساین کوئ موږ مخکې سرور وایو ملګرو هماغه طریقه ده کله چې موږ DHCP سرور په خپل سیسټم کې کنفیګر کړو نو موږ کله چې DHCP نه IP ساین کوو موږ به سیم ټو سیم دغه کوم سټیپس فالو کوو چې موږ کله ډیوایس اوس مینوال ته سیخ کړی دی که زه زر وار یم هم خپل DHCP سرور دا ډیوایس د DHCP نه IP نه اخلي ځکه چې ما مینوال ته که تاسو اوس DHCP نه IP وخلئ هغې معکوس عملیه کوئ IP NNCLI connection IP version 4 میثود آټو به یې کوئ IP version 4 به ورته تاسو خالی پرېږدئ ګیټوي به ورته خالی پرېږدئ ټول په یو کمانډ کې ولیکئ اپ ډاون کوئ نو د ماشین ویل ask the network DHCP server if the address automatically که تاسو اتوماتیک انتخاب کړو دا به DHCP server نه غوښتنه دا سره کمپلیټ networking basic in Linux و چې تاسو network basic IP څنګه اساین کو DHCP لاره مینوال او همداشن
بیسیک ټرمینالوجي نیټورک ټایپ یا دراز ډي ان اس او همداشان ګیټ وی چې دا تاسو پیژندل. راتلونکي لیکچر کې موږ په پینګ باندې او پلس کوم نیټورکینګ ټولز پاتې شول لکه تاسو وکتل هلته پینګ شولو دا نیټورک مربوطه کیږي ټریس راو د ان اس لوک اپ دې باندې موږ سره ډیټیلز سره خبرې کوو. ملګرو تر هغه چې زه بیا راحاضرېږم تر دې اجازه غواړم. الله پامان.